پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده وتلی، خو چیرته او د څه لپاره تللی او له ایران او پاکستان څخه د افغانانو شړل او راستنېدل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د درملنې لپاره جرمني ته تللی دی. د ښاغلي کرزي د سترګې اپریشن هم د روان کال په جوزا میاشت کې د جرمني د دوسلدورف ښار په یو روغتون کې ترسره شوی و. ښاغلی کرزی په کابل کې ژوند کوي او اسلامي امارت د هغه پر سیاسي فعالیتونو په ځانګړې توګه پر بهرنیو یونونو بندیزونه لګولي دي. په تیرو 3 کلونو کې که څه هم ښاغلي کرزي جرمني او امریکا ته یونونه کړي، خو اسلامي امارت د هغه د ځینو یونونو مخه نیولې ده. په 1402 لمریز کال کې په کابل کې ډاکټرانو حامد کرزي ته مشوره ورکړې وه چې د سترګې اپریشن دی له هیواده بهر ترسره کړي. د همدې لپاره د روان کال په جوزا میاشت کې کرزی جرمني ته لاړ او هلته یې د خپلې سترګې اپریشن ترسره کړ. سرچینې ډیروي چې ښاغلی کرزی یو ځل بیا د خپلې سترګې د درملنې لپاره جرمني ته تللی دی. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر رسنۍ خبر ورکړی چې تېره ورځ 140 کورنۍ له ایران او پاکستان راستنې شوي دي. دغه رسنۍ پر خپل ایکسپان لیکلي چې دغه کورنۍ د سپین بولدک، تورخم، اسلام کلا او ورېښمو پله له لارې راستنې شوي دي. په دغه خپرې شوي لیکنه کې راغلي چې د دغو 140 کورنیو له ډلې د تورخم له لارې 21، د کندهار د سپین بولدک له لارې 14، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 59 او د هرات د اسلام کلا له لارې 39 کورنۍ راستنې شوي دي. د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د لړم پر 10 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو ادارې مشر ویلي وو چې ناقانونه افغانان خپل هیواد ته له ستنېدو پرته بله لار نه لري. له بل پلوه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې روان کال له ایران څخه د افغان کډوالو پر راستنېدو کې 18% ډیروالی راغلی دی. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر رسنۍ بیا د لړم پر 10 خبر ورکړی وو چې د روانې لړم میاشتې له لومړۍ تر دې دمه 929 کورنۍ یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.